أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان اتقوا الله ويريغي تاسود الله تبارك وتعالى وكونوا أو شيء مع الصادقين رشتن کو سارا ما كان لأهل المدينة ندي جائز ندي مناسب د مدینه والو د پارا ومن او د هغه چا د پاره حولهم چې غیر چاپیر د دوی ندي من الاعراب د کلیوالونا ان يتخلفوا دا چې دوی رستو پاتشي عن رسول الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولا يرغبوا او نه دا چې دی ترغیب ورکی دی خوګ وګڼي بانفسهم خپل ځانونه دی ترجیح ورکی خپل ځانونو ته عن نفسه د ځاننا ذلك بانهم دا زکا چې بشک دوی لا يصيبهم نرسیږي دوی ته ظمأ تندا ولا نصب او نستومانی ولا مخمصه او نلوغا فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې ولا يطؤون او دي نپامال کوي موطئا سزي يغيظ الكفار چې ناراض کوي په کافران ولا ينالون او ندي دوی حاصلوي من عدو د دشمننا نیلن س کامیابی الا كتب لهم مگر لیکل شوی د دوی لپاره به په هغه باندې عمل صالح نیک عمل ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يضيع نزايا کوي اجر المحسنين اجر د نیکوکارو ولا ينفقون او دوی نخرج کوي نفقه صغيره سخرج لګو ولا كبيره او نډيرو صغيره وړوکه ولا كبيره او نلوي ولا يقطعون واديا او دوی نقط کوي سوادي نتیریږي په یو وادي باندې الا كتب لهم مگر لیکل شوی د دوی د پاره ليجزيهم د پاره د دې چې جزا ورکړي دوی ته الله تعالی احسن خجزا ما كانوا يعملون د هغه سوچ دوی کوم عملونه کول وما كان المؤمنون او ندي مناسب د مؤمنانو د پاره لينفروا كافه چوزي ټول فلولا نفر پسول اونوتل من كل فرقه منهم د هر یو ډلې د دوینا طائفه یو ډله خلق ليتفقهوا چې دوی په حاصله کی په الدين په دین کې ولينذروا قومهم او چې او يروي خپل قوم اذا رجعوا اليهم هر کله چې دوی را واپس شي دیتا لعلهم يحذرون د پاره د دې چې دوی او یریږي